یو ښه پروګرام وشي نو لکه نننی پروګرام زما په خیال ښه پروګرام دی ډېر خلک یې ګوري ډېر خلک ورته انجوای کوي مسافر ناست چې په ټوله دنیا کې زموږ پروګرام ګوري زموږ غږ اوري موږ د ټولو مننه کوو کتونکو موږ همیشه کوشش کړی دی د سیاست نه پاک پروګرام هم کړی دی را روان پروګرام به زموږ په امه چلډرن اکیډمي نو ښار او دا کوړي په منځ کې دغه امه د یتیمانانو بچو دپاره چې کوم پروګرام دی هلته مونږ د شروع په ورځ تلي وو یو ملګري پکې وختي ټلیفون هم وکړو مونږ هلته لږ ریکارډینګ کړی وو خو هغه وخت سګنل صحیح نه و نو هغوی وی چې را روانه جمعه به مونږ څخه راځئ نو انشاءالله را روانې جمعې پروګرام به هغه ځای نه تاسو ګورئ د اوس نه درته وایم که څه مسله نه وي نو انشاءالله د جمعې په ورځ به امه کیو او امه وایي مور ته او دغه ډېره ښکلې اداره ده زه ټولو شتمنو ملګرو ته دا خواست کوم چې رحمان بابا وایي خزانې په سخاوت سره زیاتیږي او د کوهي چې اوبه وځي نو زیامې زیاتي موږ بلا بلا روپۍ لګوو موږ هلتې لاړو امه ته او موږ د هغوی پروګرام ولیده وکته د هغوی کچن ته لاړو چې په ماشومانو باندې هغوی څه خورئ د هغوی جومات ته لاړو د هغوی د ډوډۍ چې کومه کمره ده کوم حال دی هغه ټول کې وګرځېدو په کلاسونو وګرځېدو زمونږ د کلي پکې ما یتیمانان 2 ماشومان ولیدل په 8م کې سبق وایي په 11م کې پرچې ورکړې وې د اسلامیات پرچې وه بخښنه غواړم مرای خرابه ده نو را روانې جمعې له به مونږ هلته یو انشاءالله او تاسو ټولو ته خواست کوم چې پروګرام وګورئ د هغوی زه داسې نه کوم ما چېرته داسې نه دي کړي چې د چا د هوټل اشتهار مې کړی دی یا د چا دوکان اشتهار مې کړی دی معذرت غواړم یا د چا سیاسي سړي سره ملګری شوی یم بلا خلک نن سبا د فیسبوک د لارې واله راغلي دي موبایل ونیسي او اوټ غواړي خلکو نه دوی له پیسې ورکوي موږ داسې نه کوو موږ صفا سوتره پروګرام کوو او چې کوم دی د خیر کار وي یا چېته څه مسله ده څوک غلط کار کوي هغې ته موبایل نیسو او هغه ریکارډ کوو تاسو ته وړاندې کوو سویپارس ته خواست کوم چې راشي او غزل ووایي ملګرو ته ثابت خان لري ورکړي د سویپارس